سلامونه ملګرو، هیله ده چې جوړ او روغ یاست. 90 جی بي انټرنیټ و ټولو شبکو ته افغان ډي سي ایم د افغانستان یعنې ټولو شبکو ته بلکل مفت د یوې میاشتې لپاره. دا رښتیا دي؟ آیا فعاله کیږي نه فعاله کیږي، کار کوي نه کوي؟ ټول معلومات په دغه ویډیو کې در سره شریک کړم. ویډیو تر پایه سره وګورئ، زموږ سره اوسئ. د هر څه نه مخکې ملګرو، زه یم ستاسو ورور احمد الله همت د همت پښتو ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه د دغه کومه خبره چې شروع دي چې 90 جی بي انټرنیټ دی، ګروپان ورته جوړ سوي دي د دغه دپاره چې 90 جی بي انټرنیټ موږ تاسو ته فعاله کړو. زیاتره ګروپان مو په واتساپ کې لیدلي دي، زیاتره ګروپان یې په ټلګرام کې لیدلي دي، پوسټونه کېږي چې موږ تاسو ته 90 جی بي انټرنیټ فعاله کړو د یوې میاشتې لپاره. تاسو موږ ته خپل شمېره راواستوئ، موږ یې درته فعاله کوو. یا 100 افغانۍ غواړئ، یا 1500 افغانۍ غواړئ، یا 1000 افغانۍ غواړو، یا هم مثلا موږ تاسو نه یو ګروپ غواړو، یا زه تاسو ته مفت فعاله کوم. دا خبرې شروع په ټولنیزو رسنیو کې د څنګه کار. ځینو ملګرو زما نه ډېر پوښتنه هم کړې وه چې آیا دا حقیقت لري؟ نو ما په دغه موضوع پسې ډېر سرچینګ وکړئ، ګروپونه مې را پیدا کړه، معلومات مې پسې وکړه. نه کوم شرکت داسې اعلان ورکړی ګورئ ملګرو، نه تر اوسه پورې کوم شرکت ویلي چې موږ 90 جی بي انټرنیټ درکوو، نه کوم بلې خیریه اکاډمۍ دا کار کړی دی. دا یوازې درواغ دی، دا یوازې فراډ دی. ویډیو تر پایه وګورئ، ویډیو مه سکیپ کوئ. د دغه درواغو څخه خبروم چې دوی ستاسو په دې چم باندې څه شی غواړي، ستاسو په دې چم باندې دوی څه مقصد دی، څه درنه اخلي، ولې دوی تاسو داسې خبرې کوي، د دې دوی څه مطلب دی. دا ټولې خبرې درسره کوم، فقط تاسو د ویډیو تر پایه راسره وګورئ. تېره ورځ ما یو نفر ته پوسټونه کړي وه، ما هغه ته ویلي وه چې ما ته دا وړاندیز فعاله کړه. دا څنګه طریقه ده؟ دا وړاندیز ولې ما ته نه فعاله کوي؟ ما دې فعاله کړه. دا دی، تاسې کتلی شئ، ما میسیج ورته کړی، ده ور شماره راواستوه، ما خپله شمېره ورستولې، بیا ویل زه اوس پکښې وهمه، بس تا ته یو خارجي شماره زنګ وهي، بس د هماغه شمارې عکس راواستوه، بس درته فعاله کېږي. بیا دلته ویل زنګ درلی، ما ورته ویل نه. اوس دا خو یو نفر دی چې ما میسیج ورته کړی، اوس داسې خبرې به تاسې هم د وکړئ. یو ګوړی وروسته څه کېږي ملګرو، ما ته یې وویل چې ستا شمېرې ته کوډ درځي. بل کوډ درلی، ګورې ملګرو، بل کوډ درلی. ما ورته ویل نه. ول ولې؟ ما ویل اوس رالی. ته عکس راواستوه. ما ویل ولې؟ ویل زه درته فعاله کومه. کوم کود چې عکس راواستوه، دلته بیا راته وویله راستوه، که نه زه بل چا ته فعاله کوم. ګورئ، دا زما د دا هغه خبرې دي. ما دلته عکس ور واستوئ. اوس تاسې پوه شئ دا کود ولې نه ور واستوئ؟ ګورئ ملګرو، کوډ ده زما د ټلګرام شمېرې ته راواستوئ. کومه شمېره چې ما دلته ور واستوله، هماغه شمېره ده په ټلګرام کې وهلې وه، او د هغه شمېرې څخه ما ته ټلګرام د خوا کوډ راغی. ما ته د ټلګرام د خوا نه کوډ راغلی چې ما دا کوډ درته ور واستولی وی، زما پر شمېرې به د ټلګرام فعاله کړی. ده زما نه شمېره په دا چم غلا کول. یوازې دوکه شروع ده، یوازې غلا. ستاسې نه هم یا ټلګرام شمېره غلا کوي، یا د واتساپ دپاره څه غلا کوي، یا تا ته وایي چې کوډ درځي. موږ خلک په دې نه پوهېږي چې کوډ دی نو را دې سي. ګورئ ملګرو، دغه ما درته وروام شته وایي، خو ما دا کوډ پټ کړی. دلته مې کوډ پشکې پټ کړی دی. دغه کوډ یې زما ټلګرام ته راواستوئ. ما ته رسما د ټلګرام د کمپنۍ د خوا نه میسیج راغلی، ټلګرام ته هم راغلی او ما سیم کارت ته هم راغلی. دی نامسلمانه راولاړ سوی و، زما شمېره یې اخیستې وه، په ټلګرام کې وهلې وه. ما ته ټلګرام د خوا نه کوډ راتلی، ما هغه درته ورواستوئ، د زما ټلګرام غلا کوئ. اوس که تاسې خبر یاست ټلګرام شمېرې خرڅېږي، 10 شمېرې په 2500 افغانۍ، څومره ټیټ قیمت دی. نو دغه خلک زموږ ته شمېرې په دغه چم راڅخه غلا کوي، وایي 90 جی بي انټرنېټ څه فعاله کړو او داسې مفت دی. په دې سره دوی یو څو سکرین شاټ هم درسره شیر کوي، چې هغه سکرین شاټ به هم ستاسو شیر کړم، په دې تاسې خطا باسي. خپل ځان ته یې فیک میسیجونه جوړ کړي، اواز یې اړولی وي، هغه هم زه تاسو ته په دغه ویډیو کې راولم. دغه میسیج درته راستوي. ګورئ دلته دوی ویل چې 90 کیبیات، یعنې 90 دانې امبیانې، دوی وایي 90 جی بي انټرنېټ. دونه غلط استفاده نه کوي. دا
فکر کوم چې په څه وخت کې دغسې یو لیکنه یو چا کړې ده بس د دغسې دوی ګټه اخلي وایي دا تخفیف 90 دا 92 GB د استفاده داسې میسیجونه یې توضیح ګروپ درته وښیم ملګرو دغه یو میسیج پټ دی یو وار یې کړی ګورئ که په ایران کې که په افغانستان کې ورته پاله کېږي د امنیت ښه که ملګري په ایران کې نو هغه هم خپل شمېر یې راواستئ چې هغو ته هم پاله کړمه هغه ته هم 90 GB پاله کېږي د یوې میاشتې لپاره فول کار ورته کوي چې غښتلی کار کوي ښه دا نور نیټ چې دی کمزوری کار کوي دا غښتلی کار کوي چې فول کار کوي چې هر ځای کې کښېنه کار کوي نو که هر ملګری غواړي چې ورته پاله کړم شکل همدا اوس شمېر یې م راواستوئ چې زه پر لاین درته پاله کوم ګورئ ملګرو دا یو میسیج دی دغه میسیجونه یو وارې کړي دا میسیج یې واورئ ملګرو نو تاسې لیدلی شئ چې دغه ملګرو ته مې نیټ پاله کړی دی موږ نیټ مې ورته پاله کړی 90 GB کار یې ورته کړی دی ښه په 100% سره کار کوي نو که تاسې هم غواړئ چې شخصي د راسئ شمېر یې م راواستوئ چې درته پاله کړم انشاءالله په 100% ضمانت سره کار کوي مو چې درته پاله کوم ملګرو بعضې دي وایي موږ ته کارت راواستوه یا شی یا هم کارت شی نه درڅخه غواړم ملګرو مو چې درته پاله کوم نو بیا که کار یې درته وکړئ چې ښه مې درته پاله کړئ بیا ستاسې په خوښه به یو کارت راواستوئ ګورئ ملګرو هم مو شمېره دسه غلا کوي هم مو یو کارت راواستو دغه خپل نور میسیجونه یې چې دي درواغجنان دي ګورئ غوږ پر ونیسئ دغه میسیج یې واورئ السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته ملګرو جوړ یاست په خیر است بیا سم نه ساتنه چې خدای دې وکړي چې دا ورځ مو په خیر تر دمه الله را رسولي ملګرو که هر څوک دغه 90 GB نیټ غواړي چې ورته پاله کړم ان شاء الله زه په 100% ضمانت سره ورته پاله کوم ملګرو زه نور رقم نه یم چې تاسو یا کارت واستوئ پیسې راواستوه نو ستاسې پیسې ویسي یا ملګرو زه اوله سر درته پاله کوم ښه اوله سر 90 GB زه پاله کوم چې کار درته شروع کړئ پسې چې ستاسې خوښه وي یو کارت ماته راواستوه چې ستاسې خوښه راواستوه نو ملګرو ډېر ملګرو ته مې پاله کړې ده اوس ډېر میسیجان را سره دي ښه دی څو میسیجونه مې په ګروپ کې درپورته کړي دي دغه مې پورته ما پاله کړي دي السلام علیکم شیخ بخیر خیرات علاج وساته بس خیر سلام پاک خیر وکړي 90 GB پاله سولې بس Let's go. ملګرو دغه میسیجونه تاسې واورېدل دغسې میسیجونه کې خپل اواز یې هم اړولی وي په غلا باندې و یو کارت وهادو دا دی یوازې درواغ یوازې فراد ستاسې تلګرام دپاره شمېرې څه غلا کوي ستاسې یا د تلګرام شمېره ورته په وټساپ کې ووایي ستاسې په نمبر وټساپ پاله کړي یا تلګرام پاله کړي بیا هغه دوی خرڅوي یا ستاسې نور اکاونټونه غلا کوي یا تاسو د پیسو دپاره کوډ در واستوي تاسو شمېره د پیسو په کوډ کې ولې وي ستاسې پیسې څه غلا کړي یوازې غلا کوي بس فقط ستاسې پیسې غلا کوي یا ستاسې نمبر څه غلا کوي هېڅ چاته مه پیسې ورکوئ مه شی ورکوئ داسې کوم تخفیف نه دی راغلی که داسې کوم تخفیف راځي موږ په ټلګرام چینل کې به موږ پورته کوو زموږ ټلګرام چینل لینک په همدغه ویډیو چې تاسې ګورئ دی په ډسکرپشن کې دی هغه ته راسئ هلته موږ ته معلومات پورته کوو په داسې غلو پسې ویډیوګانې جوړوو په داسې غلو پسې لیکنې کوو تاسې په هم پرې نه خبرېږئ دا ویډیو نور ملګرو سره هم نشر کوي یوازې غلا ده یوازې درواغ دی هېڅ چاته خپل شمېره مه ورکوئ هېڅ چاته کوډ مه ورکوئ علت درواغ وایي مننه ویډیو تر همدې ځایه وکړم ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک چینل سبسکرایب کړئ او ملګرو چینل کې راسره اوسئ موږ به تاسې به ټوله په ګډه سره کوشش کوو چې داسې غله دوکهبازان ورک کړو مننه